تمام نوصلي خير خير السلام عليكم خير مامو ولاړې شي جوړې دکان دې پکې راولم خدای دې مارشه څه شي دي هر څه شته الحمدلله وراړي کومه ویډیو کومه مامور السلام علیکم څه شو استاد جی شو شي تخدمو ته لګولې نه ته لګیدلې تنور خدا ورستو پروش السلام علیکم یوزلی بیا تاسو ته لایو شو د خپل فیسبوک پیج نه ویلیج کوټلی کلان نو شهر پاکستان های سټریټ او مازدیګر ټیم دی بس ما یو وړي کومه کې ویډیو کو پارت 1 کلیپ مې تو کو پارت 2 کلیپ چې کوم دی روان دی او مخکې به خیر سره های سټریټ ته نوځو های سټریټ کې به ګرځو او ګورو چې بازار ګرم دی یخت څنګه چله سچویشن څنګه چله خو کوایټ خونه کې چل دی پاته نشته چې څنګه چله ریس خو شا ګرمه وه او ایونینګ چې کوم دی نو بیلغونه کې سوړه شي او مورنینګ اولسو چې کوم دی نو مورنینګ کې ټمپریچر کمه شي نو خلکو خپل ژوند لپاره سوداري وغیره اچولي دي ویلې چې ټمپریچر لغونه کې 4-5 ډیګریز ته راکوز شي نو ډے ټایم چې کوم دی تقریبا 25-26 ډیګریز ته ټمپریچر خیږي مامو څنګه بس چل به وکړه نه خلک زیاد وکړه نور شي ها نو بس ویډیو چالو ده او ویډیو کې به خیر سره د های سټریټ څنګه چله شي جوړي څه شي پیشي ها چیپس چې کوم دي فرش چیپس روان دي او الکرمال سره آج بروشین دکان کې چې کوم دی نو فرش چیپس ملويږي دغه څه شي دا بس کېږي که دا یې کېږي خاطر کې هیڅ نشته دا مخکې چې کوم دي چیپس دي نور ته سنوکو هال دی او ویډیو به مخکې خیر څه سو فار چې کوم دي 350 کسان آنلاین دي سلامونه دغه اوکې کسان به ګورو خیر سره او ویډیو به چالو سوتو السلام علیکم اجي سے بخیر جوړ تکړه خوشاله خیر جوړ بخیر بس وړي کومه کی ویډیو می چور کړه بعد شاله برکنه کله دې خبرې به کیږي ویلنا ایمو ته په اول مو د وټ سوق دو شی ګوري تو سره صوفا 390 کسان آنلاین شو انا ول ویشز اجي سے بولا سما ول ویشز فور می and for my cousin okay to everybody the whole of Kotli Kala okay fantastic بل یو پیدا شو پته چې ته لرو د درې ورځې غیب شو خو نن را پیدا شو خیر درې خبرې وکي مو سره وکي او ویلینا او کبه کې درې خبرې وکي وکا او شانزیب راغله شانزیب راغله بلور راغله خدای دې زنده باد صوتي ګور دې خدای زنده باد نور خبرې کوي نه زنده باد thank you very much ها نو ویډیو بخیر سره چلو عزیز دا چې کوم دی نو چې پکې رو دی ولو ویډیو کې فرش فروټ دی بران شته اورنج شته اپل شته گریپ فروټ دی پومیگرانیټ هر څه شته فرش کنه او دا د سینیه او دا د اخیری میلن چې کوم دی نو راجوالی ته نه ټیک اوور کو دا دی
اوکې ښه مخکې د رسول وروسته بیا چکر شو ښه ویډیو لګیا ده های سټریټ کوټلی کلان او ټیکي جوړېږي لګیا ده څنګه چې د بوشک جوړي ښه څه شی دی پیشه سیخونه دي دا د رو سیخ دی فرش داسې فانټاسټیک سمیل دی پانچې ټیسټ به څنګه وي خو د بوی داسې روسي چې اقدام دی وجه کوي او ټیسټ او چې زه ټیسټ کوم داسې تیکا خو ما په ژوند کې نه ده خوړلي استاد ډېره مزه یې وکړه خو که کېناستم نو غوټ سیخ د ټول ته نه خورم حاجي صاحب دوی خبرې پکې وکړه چې څومره خوري ښه دوی خبرې پکې وکړه عزیزانو مشیرانو کشیرانو مسافرو وروڼو خویندو ټولو ته د وسلام او دا وکیل صاحب تاسو ته دا ریکارډینګ کوي د کلي حالات د تشهي زموږ د طرفه ټولو ته د وسلامونه والا محبوب دی حاجي صاحب دی کې اوس څلور سوه کسان راوړو او ټول درته سلامونه کوي وعلیکم السلام ټولو ته محترم باز حاجي صاحب خبرې وکړي ښې زبردستې خبرې پکې وکړي او دی کې نور کسان هم ناست دي خیر خپله نو ما پکې شی اوس خبرې پکې وکړه جنگل نو مامي دا ها مبادل نو غاز نو شودر سنوست دا خبرې نه کوي پته شرمېږي نو دغه دې نه کې خیر دا ما کوه ته وکړه خبرې دپلر قومه چې دا شرمېږي خزا دا چې کوم دا نو خیر مخ پټ کا خبرې وکړه داسې وکړه خبرې ها بل ویجیټبل شاپ دی ودرا یو مکینه او چکن روست پکوړه سموسا ولا چکن د ټیسټ کومه ښه نو خو دې تربور داسې مسله ویل کړي ده ډېره زبردسته مسله لغونې ترخه ده خو ډېر زبردست ټیسټ دی داسې چرګه مې نه ده خوړلې په غوټ کلي کې نمبر 1 ښه مخکې چې سو داسې او په خیر راغلی څنګه ښایي جوړې ده دا خو د بېل شونې چکن پخلی ده ښه دا چکن اینډ چپس دکان چې کوم دی د صابر دکان دی او چکن نه به دې ټیسټ کومه چې زه وګورم که ما پوس کړم نو به به صحیح وي ښه ټیسټ خو داسې زبردست چکن ده دا چا جوړه کړي 10 out of 10 چکن دی پخلی ده او چپس دې ټیسټ کومه چپس دې زبردست دي اوکې 10 out of 10 پوس کړم یې خپل اډورټایز پکې وکړه خبرې پکې وکړه خاصه څه کوي دی کې تو سره 500 کسانو ته ورسېدو سلامونه ته کوي وعلیکم السلام ها او چپس لګیا دي دی کې او چکن پکوړو هغه دی کړی ده چپس ته مساله ویل کړي ده دی کې او چپس یې خپل کټ کړي دي دا دې په ماشین کړي دي هغه اصول دي کوم ماشین دی ها دا یې خپل چپس ماشین دی او په دې کې وراچي او دې کې دلته هغه ته راوځي او کوکینګ کې دا لګیا دی ورسره کوکینګ ورسره کوي او چکن ماشین دې څه شو ښه چکن چې کوم دی نو روسټ دلته کوي او فرش چکن دې کې میلویږي ها دا څنګه چلے شی جوړې په خیر څنګه چلے شی جوړې خیر څه خبرې به ورته وکړې سلامونه وکړه نو ما اوس یو خبرې کوه مسلمانان باغان دی او تاسو ټول ته د وسلام او رنجه خواندې پروګرام شو د خیر سره بس بعد نورې خبرې نشته بعد ته خبرې وي بعد دې خبرې دا وکړي نورې خبرې نشته بعد دا وشوي ښه ژوند ته مخکې لوړ دی ژوند ته مخکې لوړ دی څنګه دی شی جوړې بخیر ښه نو عامه ته پکې وشو بل دکان چې کوم دی نو بل دکان ته به ننوځو او تاسو یې ښه پېژنئ دا فرش بزنس دی او مې ته خپله ټیسټ کړی زبردسته نان جوړوي نان چې کوم دی نو د زیم چې کنې 25 انچ نان دی او استاد ته پکې خپله نومه وشي او دوی خبرې پکې وکړه السلام علیکم ما کتونکو اوریدونکو زه شاه زمان خټک کوټلی کلان اوسېدونکی یم او شمدالي کوټلی کلان یم او مطلب دی چې یونین کونسل شاپور چیرمین یم ماشاءالله پارټي بس دا اوس وړي کې ونه کې بزنس و دا مې روان کوم ما چې دا ډېر ښه کار دی کړی دې ته لکه هغه شي د فیسیلیټي ده دغه روټۍ پخوو دغه مو استاد دی او دغه مو یې شاګرد دی او دغه مو یې سیسټم دی زبردست دی کې لیدای شي وړه شاته پروته دي تنور مخکې دی او چې کله دې ته وراچي مخکې دغه ځای کې پیړۍ لیدای شي پلاستیکي پچوله خپل هایجین ساتي امپورټنټ خبره ده چې ځای صفا وي او انفیکشن وغیره وغیره نه ځان ساتي نو خپل پلاستیک اچولی روټۍ ته
او د کی روټي خپل ځکه چې کله جوړ شي نو پټي او تنور ځای میډل ځای کې ده اجي سبي اجازه وي زه مخ کې لور شم حاضر جی ورشه جی اوکې ځه خانو مخ کې به دغه کې لور شو په ګردو په دې ویډیو کې به تاسو کوشون پکې نور راولو چې څوک د بازار کې دي او د بل دکان ته به نه وځو د کې به کده چې کني فلم راځي پکې چوپ کې نو فلم پکې چاري سم څنګه ځل شي جوړي نو د کې انټرنیشنل سٹاک په دنیا کې چې سم ملوي دلته ملوي کا هیر ډای وی کا شامپو وی کا دا بل څه شه دا ټانګ وی یا شربت وی هر سب کې ملوي شو خبره به کیو کوي نو ما به کې وش یا څنګه خلکو اس فخرالدین او څوک چې وینه ګورم ټولو مسافرو ته دعا سلام کوم ډېره مننه وکړه خبرې وکړه شعرونه ډېر مه کوه 2 سکنډه ټیم دی خو خبرې کوه بس وایي سلامونه به کوه یو شعر پکې وایه بس السلام علیکم انګلینډ ته بیا چې سترګې دې شنې دي مخې سپین دی خلک د کور کې ګبین دی او په سیلانو کې لیزبین دی جنې ښایسته وځلېدل بس ډېرې خبرې به نه کوي ښځه وتره په خلوله کنه چې راشم ویډیو ختمه کړم کنه ها نو مخکې چې کوم دی نو صوبه مامور دی شی جوړې ها دلته به ورننوځو 2 منټه آی صاحب السلام علیکم خپله نوم وشي او چا دکان دی دا اجازه ما دکان دی ما نوم دی هارون ها اوس څه خرڅوي یاره بس بیټریو کور کو ها ام پرچون کور کو ها او په مختلف سيزونه کو ماشاءالله الله دې کامیاب کا ډیره مننه خو ډېر ښایسته دکان دی هر څه پکې شته د دکان کې شربت لیدای شي الکتریکل سامان لیدای شي شامپیون دي بیټری شته دی ډیفرنٹ سامان دی مسره everything even eggs ملوي fresh eggs ملوي ډیره مننه مهرباني ها مخکې به تاسو وګورئ او چې نور څنګه چل دی او د نور پلا څنګه سچویشن دی دته به ورنوځو السلام علیکم جوړ تکړه په خیر دا چې کوم دی نو بل بابر شاپ ته پکې ورنوځو په خیر هغه چا دکان دی عبدالرحمن دکان دی ښه او بابر شاپ دی څه څه پکې کوي هیر کټ کوي بیډ کوي هیر کټ کوي او فیس واش پکې کوي میک اپ ته کوي او ویکسینګ کوي او فل باډي ویکس کوي نو مطلب چې پرویز ته به فل باډي ویکس وکړي پرویزه فل باډي ویکس درته وکړي ورو وخت څه کوي ها نشیر ته نوټه کړه خدا او رنگ وته کوي هر څه وته کوي خدا مخکې بلوړ شو داسې ډایرکټر سے په خیر جوړ تکړه څنګه چلے شي عزیز شي جوړي دوی خبرې به موږ وکړو خپل نوم ابو شي او دوی خبرې وکړو ما نوم واصل خان ده استاد څنګه السلام علیکم دی حالا مو جوړ روح خوشاله ډیر مننه ها السلام علیکم مخکې به بل کباب دکان ته ننوځو او وګورو چې څه پخیږي څه نه پخیږي کباب نه ده پیښه یا وختي ده زم چې نه ها او خمبیر دي کوم ځای کې ده خمبیر ته وشه چې خمبیر وګورم ها خمبیر خپل فریج کې شه نو خپل سپوی کې خپل ځای ته رسول دی لیدای شي فرش خمبیر دی د بل څه شه د سربي ده دا دینه ډلو بس خادنه ډلو بس دا کیما چې کوم دا مخ کې دی کې شي دا ها او دا خمبیر ورې خمبیر کې مسا چولی او دا پیاز دی پیاز ها خمبیر کې ما چولی څه دی یا خمبیر کې پیاز ټماټر اور कीमा और धनिया खजा मरला چې کباب کې هر څه چولې دي بس چې سوي نه یا به کې وراشي بس کباب جوړ دی کنه نو څنګه خو ډېر ټیسټ کی ته څنګه چلے شي جوړي خیر دی وګوره برځه بیا زون چې کیږي کوم دا کوم لسه دا پلسو لګونی او ها نور شي ها ورو دي کنه نو بس ویډیو مې شروع کړی دا نو کوشش وکړو خو ریسپشن راته پاته نشته چې ریسپشن هم صحیح دی که خراب دی میسیجونه پکې کوي چې بیا درته پکې زه جواب درکوم ات د مومنټ چې کوم دی نو سنټر اف کوټلی کلان ته رالو او دې وخت کې د شاهجهان پکې رالو شاهجهان خپل نوم پوه شي او هغه خبرې وکړي ډېرې خبرې به نه کوي لږې خبرې وکړي دا یاسي تاسو صاحب دغې کړي ته وکړه جنګیر اسلام علیکم السلام علیکم بس بازار ګرم دی او بر دی ها ډېره مننه جنگیر also we learned that او ډېر دا سلام د مزګار ټیم د بازارګان ته مونږ شو موږ جمعه نه راو ډېره مننه دا خپل نه ما پکې وشي او دوی خبرې پکې مشته وکړه دا ایتوسین نه مامې ده ها
جیمی جمشید والی دی والله ټول مسافر خوشحال لري بهر ځای کې بهر ملک کې چې وي والله مو غم ماره کوه والله مو فیسبوک لره بهر ملک کې چې وي ټول ته مې سلامونه ډېر مننه د ریکارډینګ والا ټول فیملی ته مو طرف نه ډېر سلامونه او دواګانې ډېره مننه مخکې به لاړ شو کوسان به پکې ګورو او تاسو مو سره اوس په دې ویډیو کې کا ویډیو ریسپشن خرابېږي نو ماته پکې آی او کوشش وکړو دا چې کوم دی نو جیمي د دکان دی دلته برولو هغه پکې ناست دی کریم پکې ناست دی کریم پکې کور خو مې لګېدلی دی کې بل څه دي او کور کې خو تاسو لیدای شئ ختمې کړي دي هغه مطلب دی چې ویری ټیسټي دي ټیسټ مې صحیح واضح ټیسټ کوم ښه زبردست ټیسټ دی کنه دقیق پسې بروسه مې سپیشل درې پلیټه به نه خورم خبره څه وکړه بس خبره یو سلام مې وکړو کنه ها مخکې به داسې سو او لیدای شئ ټرافیک ډېر دی پکې مین روډ باندې مخکې څلور ګاډي دي وروسته څلور ګاډي دي نو ټرافیک لغونه کې جام دی مخکې به پکې داسې روډ شو نعیم دا چې کوم دی راغلی خپله ډیپټي کوي بیبي سیټینګ کوي لګی دی ها نو اجي په خیر مخکې سو داسې نو ویډیو لګا دی او ریسپشن کوشش کوي که میسج کوي نو میسج پکې کوي نو میسج جواب پکې درکوو او میسج کې چې کوم دي کسان خو آنلاین شوي دي ډېره او هغه به ته کوو کوشش به کوو چې ریسپانس به ته هغه کې درکوو په ویډیو کې او پاسه به وخیږو د سنټر اف کوټلی کلان دی رایټ ان د میډل of the high street کې او high street کې دا چې کوم دی نو ډېر مشهور ځای دی کې خلک کینی ډرینک چی شربت پکې چی کپټي پکې چی او د کې بیکری هم دا او هغه د خلاټ نه لیدای نشي مشیران پکې نوستي دی کې هغه سبب دوی خبرې وکړو ویلې چې د کې خلک په انتظار نوستي مو سره زره سات کې 800 کسان جوین شوي دي او 800 کسانو کې چې پلیز د مشیرانو سره خبرې وکړي چې موږ یې واورو موږ په خوشحالي جو نو حاجي صاحب ته پکې دوی خبرې وکړه خپله نو ما به وشي دوی درې خبرې وکړي هسې سلام وکړه نه چې تر نه پښتنو کې دو موضوع ده حاجي صاحب تیر څنګه تیریږي کله کې کدی کې خو ما خو اقبال شاه نوم دی ښه او بس سلیخانه یم ښه او دا موږ کوټلی کلان یو شاید خو بهرحال ورونو کې بل ډیفرنٹ ایریا دا کنه ډیفرنٹ ایریا شو ون کله خو ایوری ایریا ډیفرنٹ او موږ ټول له کې و کنه ښه ډیر الحمدلله شتي دي ښه ماشاءالله موږ تاسو خو دې موږ ولایت ورونه ځکه چې موږ نه بیل نه یو شای ټول ون کوم دی کې دي یو شاید دې کې دي یو شاید خو څه خو قانون مو راسي شته چې هغه مو دې کلی کې هم داسې وي یا به نو هغه کې داسې مین خبره داسې دا د ولایت ورونه بدا هغه کوو نو خدا دا چې سپیشلی د ودونو خبرې چې دي کنه ښه ودونو کې څنګه دي چې موږ ودونه کیږي کنه نو دا د اسلامي طریقې سره کیږي نو په کور چې هغه ښه عزیز دا خبره په منځ کې پریزنټ د پولیټیکل خبره شو او میا سوشل خبره کو دا هغه خبره شو کنه خو ریلیجیس خبره شو دی په پیج کې ریلیجیس او سوشل هغه نشته کنه خو خبره شي خبره ډېر شي وکي او شکر دې چې تاسو سره میلاو شوم او کنه او ټیم کام دی او مخکې چې کوم د کسانو مزیات دي نه هغه سبا دوی درې خبرې کوو بل وکیل صاحب ناست دی تاسو به ټول ښه پېژنئ موږ سبا دوی درې خبرې وکړي سلام به پکې وکړي دا به مخکې سو داسې السلام علیکم ټول مسافرو ته دوا سلام چې دا هغه څوک ګوري دا ټولو ته مسافر چې په انګلند کې دي که په جرمني کې دي امریکې کې دي کینیډا کې دي کار دی کې دي ټول چې مسافر ته مو کلی دي مو د کلی نه بار دي مسافر چې څومره ګوري ټولو ته دوا سلام او بدل ته کې وخت تیری یخنی ده او تاسو چې کوم دی ووري دي بس سلام او خوشاله تا ډېره مننه وکیل صاحب ډېرې خوستا خبرې دی وکړي حاجي صاحب ته وکړي خبرې وکړي خپل نو ما به وکړي وشي بسم الله الرحمن الرحیم مو عزتمن ورونو السلام علیکم زه ډاکټر یم پوره سلیخاني اوسیدونکی یم اقبال خیر او دا چې موږ تاسو نه بیل نه الحمدلله ټول یو ورونه یو پرې کمی به شي روسي ان شاء الله سره کیږي او تاسو ته یو بل یو غاټ یو ریکوست دی پوره مو یو ویلفیر هغه جوړیږي هسپتال جوړیږي هسپتال کې هغه تاسو مهرباني وکړئ
زړه کولو کې او چندا دا میسج دی د ویلیج نه چې بار کسانو ته ناٹ اونلی بار کسانو ته ایک کلی کسانو ته چې آواز کیږي ټول خپل کنټریبیوشن کوي چې د هسپتال کامیاب شي جوړ شي او روان شي بس خبرې زبردست کوي حاجي صاحب او مخکې به سودا شي بل حاجي صاحب مخکې نوسته چې تر ویډیو کې څه خبرې نه دي کړي خو نن موقع ده د کې ویلوړ دی نو خپل نوم پورته پکې وشي او دوی درې خبرې وکړي موږ وکړي السلام علیکم زه اجي کې خبرې کوم زه ټول مشرم داسې نه چې تاسو نه غالي په موږ طرف نه برننګم ټول ته عمرکی دی او د مبارکي او نور څه اپ سره مې د ټیک ټاک کې مو خدای دې پیمون خستا کوي موږ طرف نه ډیر مننه چې تاسو موږ دوی خبرې وکړي زه ډیر خوشحال شم چې نن مې تاسو ویډیو وکړ خبرې به وري په ویډیو باندې ها مخکې بسو اجي صاحب خبر نشي خبرو کوله دا ویډیو دا ها دا عادي خو دا ها نو مخکې بسو داسې او خلکو سبب کې دوی درې خبرې پکې وکړو ها دا چلو کا ودرا عاجزي غریبي هر څه پډري نه هر څه دوی خبرې وکړه money no talking the problem به مخکې سو داسې money talking problem ده خزا وړه بچی می دا یې کنه چې کني داسې ټول ګوره رګوره نو 15000 روپۍ هیڅ پرسن راوښړې چې دغه چارسونه په خلی ار شپه او هپی وي خو بس بل خبره کومه ده اجي صاحب ته خبره کوه خپل نو ما وشه او کوم ځای نه خټ پیر رغلې خیر السلام علیکم ما طرف نه کړه سلام په منظور کې دعا او سلامونه او دعا او سلامونه قبول کړئ ما طرف نه مزاب ضرور چودھری خبرې کوم اسنه خونی مسنه می ده او ډیپټي شاباش کلندر امام بری سرکار باندې مو ډیپټي دا او ته پی جوځي کنه اسنه خونی پیر فقيري ما پولیس نه می ده ما طرف نه تولیدون کې اوریدونکو ته ټولو ته دعا سلامونه او پدې کې چې چا هیلپ وکړو الله تعالی دې په دوړه جنو باندې خیر ډیر مننه پیر صاحب کوم نه ډیر خوستا خبرې وکي او زبردست دی هغه چې ولې د کې لیدای شي دو عملیه چې ولې ګوتی دی وشه او ګوتی دی کوم دی سپیشل غمی دی پکې خو خبرې ډېرې شی وکړي او شکرانه چې کوم دا به ورستو خیره سبه ټیکس لګي او مخکې چې کوم دی نو ویجیټیبل شاپ دی کې دکان چا دی دکان چا دکان دی چا دکان دی دوماشیا افسر ګل دکان دی فروټ پکې شته هر څه پکې فرش دی لیدای شي سټاک پورا دی سنتری دی سیزن دی انور دی کیلا دا هر څه شته او سټروبری دی پکې هر څه دی پکې او مخکې چې کوم دی نو مخکې به داسې ګرځو او بازار به پکې تاسو ته پکې نور وشي چې بازار کې نور هم څه دي دی کې مخکې هلک ویلوړ د سمایلینګ راته کوي خو درې چې دغه چې کلي مو ته هغه وکړه خبرې وکړه حاجي صاحب په خیر څنګه شی جوړې نو ما وشي او خبرې وکړه ښه ټولو مسافرو ته دعا سلام خدای مو روغ جوړ ژوندي لاره بس سلام پکې په برکت دربونه کې د کوم څه ضرورت یې نه ډیر مننه ډیر خوستا خبرې وکړي مخکې به نه وزوي سب لاله تنور دې کې او حاجي صاحب مو سره دوی خبرې وکړي په خیر راغلی په خیر خو څه خبرې به وکړه ولې نه ټول ته زموږ دوا سلام دې مسافرو ته ټول دې الله آباد لري خدای دې خوشحالي ورکړي الله دې روغ او جوړ لري ټول امين امين زبردست خبرې وکړي حاجي صاحب خی شکر دې الله فضل دې مبارک شه خدای دې مالشه خدای دې مالشه مخکې بسو او دا چې کوم دی تنور لوکل تنور چې کوم دی تنور و تشتیدو ها هارډویر شاپ پکې بل شته دی کې پاپونه ملويږي پرویز دکان دی او برش دی هغه دی پکې پایپس دی پکې هر څه پکې دي او ارمان درنه و تشتیدو خیر هیڅ خبره نه ده السلام علیکم دا څنګه چلے شي جوړي نوستي ها او استاجي په خیر خزاز دا چلے کنه چې تب کې خپل نوم وشي او د کې مشتوي څه کاروبار کې او بزنس څنګه دی ماشاءالله دا خو چې کوم دی سرویس یې مشته سرویس 100% سرویس راکړی که د غرمې مو جوړاوی کنو د ماشوم ریډي وي نو سرویس یې زبردست دی او پکچر او خبرې ډېرې شی وکړي نو ویډیو دی کې دی که تاسو څه ډریس میس وینو دلته یې روړی شي ډېره مننه ډېره مننه او د داسې څه خبرې وکړه سلام علیکم نو ما وشه مونږ په دې ویډیو ټول ته سلام علیکم بس نو آی وشو مخکې چې کوم دی نو سنوکر هال دی
دی آبادی هال ده که سنوکر والا او سنوکر پکی کیجیه at all time او زد ده که ده لگه ده اکسپرت چمپیون چکم ده پا سنوکر پکی پا کوټل کلام که دلتا زد ده دوی خبره پکی وکا دا انٹرنیشنل تو سا 800 کسان دی ګوري دي. السلام علیکم. څومره مسافر چې په بار باندې هغه ټول ته مو د وسلام قبول منظور کې او داسې څه حدیثه نشته چې موږ تاسو ته کې بیان کوو. نو څوک چې چپ کوي ډېر خدای خوشاله ساتي تاسو دې خدای خوشاله. ډېر مننه ډېر زبردست خبرې وکړې. مخکې به سو داسې په بازار کې په بازار کې به وګرځو او هغه به پکې وشي د دوکانونه پکې وشي. حاجي صاحب چا دوکان دی؟ عمر غفور تمه عمر غفور دوکان دی. ښه او تا نومه څه ده؟ او تا نومه څه ده؟ واجد نوم دی. ښه تا واجد. او څه خرڅوې دلته؟ دې کې هر څه ملوي. تمه جنرال سٹور. This is Tame General Store. اپنا خان جنرال سٹور دی. اپنا خان جنرال سٹور دی. هر څه پکې شته دی. لیدای شئ تر ډیټرجنټ اچار پکې شته دی. پخې پکې شته دی او کلینینګ پروډکټ دي. مخکې به سو داسې او دا ویډیو چې کوم دا نو بس ورو ورو اینډ ته رسي نو تاسو ته به کوشش کوو چې د نور دوکانونه پکې. السلام علیکم. څنګه چلې؟ شی جوړې دوی خبرې پکې موږ ته وکړه. بس موږ ډېر تاسو نه بس الله پاک مولا را. دا تنور لګېدلی؟ تنور لګېدلی دی. نو تنور چې کوم دی نو دی کې به ته وشي سوري باندې کې شوه دی کې او روټۍ ریډي ده. فرش روټۍ ده زبردست. لوګي دومره دي چې مړ کېږي نه بار نو نه دی مړ کوي. که نه نو دې نه به ووځو. حاجي صاحب لړو. ښه نو مخکې به دی تر نه وځو. د سبزۍ بازار دی. د ویجټیبل بازار دی کې چې کوم دی نو پیز دي کدو دی ټیپر دي ګوپي دی سالډ دی پونی هم شته. پونی میلویږي. تور پوډینګر شته. حاجي صاحب نومه دې څه ده او خرڅوي څه ده؟ سبزی خرڅوجي. سبزي خرڅوي. څومره ټیم نه؟ 14-15 سال بکی. 14-15 سال. خمله چې ډېرې پیسې ګټلي. الحمدلله. اوکې مخکې به لاړ شو. نو دې کې خو چې کوم دي نو ډفرنټ سټالونه دي. ټول سیم ثینګ خرڅوي. ځنه پکې ایکسټرا ډفرنټ دي ویلې چې دې کې وږه ده او ادرک هم شته مرچکي دي او نیمبو دی ګازار هم شته پیاز هلوګ everything چې څه بازار کې دی کور کې لاګي نو دی کې په هغه کې ملوي. حاجي صاحب په خیر. خبرو ته د واده مبارکي. خدای دې مال شه خدای دې مال شه. نو ما پکې خپل نو ما پکې وشه. چا مې نامه جی او سبزی خرڅو او ډیر شو کارونه لګیو. خبر شکر دې چې خپل کاروبار دې خپل کار کوي او خاله دې کامیاب کا. ها مبارک مو. خدای دې مال شه. مخکې چې کوم دی نو بلم سټال دی کې شته دی او اګین پروډکټ چې کوم دی ټول سیم پروډکټ دی. څنګه چلے کنه نو حاجي خپل نومه وشه او څه خرڅوي؟ زاهد علي مې نوم دی او سبزي خرڅوجي. ښه کوم ځای؟ زه شابړې. شابړې. ښه اوکې. څومره ټیم نه ده کې لګی؟ وخت مو په ډېرو شو. مخکې مې پلار و. ښه نوم یې ورته وریم. ښه تقریبا 20-22